د قربانی څخه مطلب څه ده؟ د حضرت ابراهیم علیه السلام یادګار تازه کول دي. نن ورځ چې کومه قربانی کیږي نو دا د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانی یاد تازه کول دي. حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله، د دې قربانی حقیقت او تاریخ څه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل دا ستاسو د فلار د حضرت ابراهیم علیه السلام طریقه او یادګار ده. حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرمایي چې مونږ بیا عرض وکړ چې ای د الله رسوله، زمونږ د فاره په دې کې څه اجر شته او کنه؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل د څاروي د هر ویښته په عوض کې یوه نیکي ده چې دا به ستاسو په عمل نامه کې لیکل کیږي.